قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د طب او روغتیا ملي کمیټې د تازه شمېرنې له مخې تر 2021 کال پورې په دغه هیواد کې د هغو کسانو شمېر 268 میلیونو تنو ته رسېدلی چې عمرونه یې له 80 کلونو څخه پورته دي او دغه شمېر د چین په عمومي نفوس کې 18.9 سلنه نیسي. د اټکل له مخې تر 2015 کال پورې به په چین کې د دغو کسانو شمېر له 400 میلیونو څخه واوړي او په عمومي نفوس کې به یې 13 سلنه ونیسي. په ټولنه کې د زرو کسانو د انډول زیاتوالی پر ټولنیزو خدماتي چارو او د ټولنیز تضمین نظام فشار اچولی شي. چین د دغې ستونزې د حل لپاره کومې لارې چارې لټوي؟ زه به په ننني پروګرام کې اړوند معلومات درکړم. د چین د پرمختګ او اصلاحاتو ملي کمیټې تازه شمېرې ښیي چې دغه هیواد د 2023 کال تر مارچ پورې د کور چارې د ازمویښتي خدماتونو لپاره 32 ښارونه ټاکلي او د دغو ښارونو په بېلابېلو اوسېدونکو سیمو او استوګنځایونو کې یې د کور چارو په اړه څه باندې 33 زره خدماتي مرکزونه جوړ کړي دي. د اټکل له مخې چین به د 2023 کال تر پای پورې د دغو 32 ښارونو په 90 سلنې اوسېدونکو سیمو او استوګنځایونو کې د کور چارې خدماتي مرکزونه جوړ کړي او تر 2025 کال پورې به د هیواد په قلمرو کې اړوند خدماتي سیستم بشپړ کړي. د مثال په توګه د چین حکومت د هنان ولایت په چنګزhou ښار کې د کور چارې په اړه 382 خدماتي مرکزونه جوړ کړي چې دغه مرکزونه د زرو کسانو ژوند ته د پاملرنې، د طب او روغتیا د ساتنې، د ډوډۍ خوړلو او بدن پرېمینځلو د مرستې او بیړنۍ ژغورنې او داسې ځینو نورو برخو کې خدماتونه چارې ترسره کوي. دغه راز د چین حکومت په هنګزhou ښار کې د کور چارې په اړه څه باندې 800 تصادۍ جوړې کړي. کارکوونکي یې 80 زرو تنو ته رسېدلي او کلنۍ ګټه یې له 3 میلیارډو ینو څخه پورته دي. پر اساس پر دې د چین په ډېرو سیمو کې د کور چارې خدماتونه د ډیجیټل کېدو په حال کې دي چې له دې لارې زاړه کسان کولی شي چې له خپل کور څخه آنلاین غوښتنې وړاندې کړي او ژوند ته د پاملرنې، د طب او روغتیا د ساتنې او بیړنۍ ژغورنې او مرستې په شمول کابو 150 ډوله خدماتونه ترلاسه کولی شي. د چین حکومت په ټولنه کې د زړو کسانو د انډول د زیاتوالي له امله د ننګونو د لرې کولو لپاره تصادۍ او شرکتونه هڅوي چې په استوګنځایونو کې زړو کسانو ته د کور چارې خدماتونه وکړي. په ورته وخت کې د چین حکومت د کور چارې د خدماتي مرکزونو شمېرې او پراخوالی زیاتوي، اړوندو کارکوونکو ته کاري روزنې ورکوي او خدماتي لارې چارې یې نوې او تازه کوي. دا د دې ښکارندوی کوي چې د چین حکومت د دغې مسئلې د حل لپاره چیني ځانګړې لاره پرانیستلې ده. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.